سلامونه او نیکې هیلې درنو دوستانو تر ټولو څخه مخکې خوږو هیوادوالو ته او په خاصه توګه پاکستان کې چې میش کم کډوال دي چې له دې سختو شپو ورځو سره مخ دي، ټولو ته دې اختر ډېر ډېر مبارک وي. الله تعالی مو روژې طاعت عبادت په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه او د دغې مبارکې میاشتې له برکته چې دا کمې ستونزې را پیدا شوي دي په دې کې د الله پاک اسانتیاوې برابرې کړي. دوهمه خبره دا دوستانو چې فکر کومه روژه کې زموږ یو وکیل ملګری چې پېښور کې دی او دغه د کډوالو موضوع ته نوی راغلی، ځکه ما ته یاد شي چې یو وخت د سوشل میډیا ته راته نو له موږ څخه مرسته هم غوښتې وه په دې برخه کې. هغه یوه ویډیو خپره کړې وه چې اختر نه بعد میګا اپریشن کېدی شي شروع شي. نو لومړی خو دا پوښتنه ده دوستانو چې میګا اپریشن ته اړتیا څه ده، او دوهمه دا چې دا خبره کړې چا ده، د دې خبرې د دې حکم کوونکی څوک دی، آیا په رښتیا د حکومت له خوا څخه داسې کوم حکم جاری شوی دی که نه، که جاری شوی په کومو بنیادونو باندې جاری شوی دی. او دوهم زه دا ویل غواړم دوستانو چې اوس وخت کې افغان کډوال دې ته تیار دي چې هیواد ته ستانه شي. په سلو کې به 15% کډوال وي چې هغه زړه و نازړه دي، ولې نور پوه شول په دې چې دلته دا 40 کاله عمر مونږ تیر کړ، دلته مونږ کار روزګار جوړ کړ، دلته ژوند برابر کړ، دلته مونږ پخې مینې جوړې کړلې، لیکن یو دم د حکومت پالیسی بدله شوه او حکم یې وکړ چې ځئ نور خپل هیواد ته. نو سبا بیا همدغه کار دی، که 2 کالې که 3 کالې هر څومره وخت بعد چې همدغه شان یو دمي امر راځي چې بار کې کړي خپلو هیوادونو ته. نو البته دلته خو صرف افغانان مونږ وینو، د نورو هیوادونو کډوال نشته دي، خو بیا هم امکان دی ولري چېرته یو نیم وي، ولی اکثریت افغانان دي او دوی ته حکم وشو چې تاسو 40 کاله پس خپل هیواد ته کډه بار کړئ. نو ګوري دوستانو مونږ ولیدل دلته په پنجاب کې اسلام آباد کې کیمپونه ول د کډوالو، همدغه شان ستونزې د هغوی وي، کارونه و دلته، کورونه و، ډېر تعلیمي مسایل وو. او کله چې په دې پوه شول چې نور دلته حکومت زغم نه لري، وخت نه ورکوي، او په دې برخه کې بدبختانه نړیواله ټولنه هم ناکامه شوله، ځکه چې دوی له حکومت سره کینی او وکولی شي چې کډوالو ته لږ وخت واخلي. نو پس له هغې څخه کډوال پوه شول د دوی مشران چې نور وخت نه راکوي او خپل هیواد ته له دې کیمپونو څخه دا د میانوالي کیمپونه نور داسې سیلاب غوندې کډوال څنګه چې پاکستان ته راغلي و بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. نو پوره مطمئن یو چې اوس د خیبر پختونخوا څخه هم کډوال همدغه شان تیار دي او دوی خپل هیواد ته ستنیږي، ولی مشکل دا دی چې لاره بنده ده، دوی نشي کولی چې بیرته هیواد ته ستانه شي، ځکه دا خو 1000 کوره نه دي، دا په زرګونو کورونه دي، او دا چې افغانستان ته ستنیږي نو همدغه تورخم لاره ده، او اوس چې لاره بنده ده نو دا د دوی غلطي نه ده، نه د دوی ګناه ده، نه د دوی جرم دی. حکومت پالیسی اعلان کړه چې هیواد ته ستانه شي او دا کډوال دې ته تیار دي چې هیواد ته ستانه شي، ولې چې تر څو لاره نه خلاصه دوی نشي کولی چې بیرته هیواد ته لاړ شي. نو په دې هکله دا چې اوازې دي چې میګا اپریشن، میګا ګوره ملګرو خبره دا شی ده، اپریشن یې وشولې په اسلام آباد او پنجاب کې اوس هم کېږي. د اپریشن ته هغه وخت اړتیا وي کله چې حکومت ووایي ته خپل هیواد ته ستون شه او ته نه ستنېږي، هغه وخت کې اپریشن ته اړتیا وي. په هغه وخت کې اړتیا نه وي کله چې ته ستنېږي، تا کډه تړلي د تا کډه په سړک ولاړې، تا خپل کور وران کړی، هر څه د نیمګړي پریښي او بس وطن ته د اراده کړي، لیکن لاره بندې ستا د تلو لاره نه. په دې باندې به انشاءالله د حکومت مشران هم پوهېږي، په دې باندې به یونیسیار هم غور کړی، که افغان کمیشنریټ د ټول چېره کډوال خو دې ته تیار شول چې هیواد ته ستانه شي، لیکن د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کومه دا ناکامه ډیپلوماسي ده، ناکامه سیاست دی،
دوی بدبختانه دغه خرابې اړیکې دي دا د دې باعث شولې چې یو خو له دې هیواد څخه بیرته کډوال په داسې یو دمي توګه هیواد ته ستنېږي، یو بل دا دی چې لاره بنده ده، د دوی د بیرته تلو لاره اوس نشته. نو انشاءالله زمونږ پوره دا یقین دی، باور دی چې کډوال دې ته تیار دي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي، او دا هم امید لرو چې په نږدې راتلونکي کې دغه لاره بیرته خلاصه شي، او کوم هیوادوال چې دې ته تیار دي خپل هیواد ته ستانه شي، هر څومره ژر چې دوی وکولی شي هیواد ته لاړ شي، دا د دوی لپاره غوره ده. ځکه چې دلته 40 کاله عمر تیر شو، ژوند، کار و روزګار، تعلیم، هر څه برابر و، لیکن یو دمي لکه خوب غوندې غږ وشو چې بس نوره ختمه. نو دا چې اوس هیواد ته ستانه شئ، که 1 کال 2 کاله ستړیاوې تېرې کړئ، انشاءالله پس له هغې به خپل عمر برابري، خپل ژوند به برابري، او دغه ستړیاو څخه به خلاص شئ. پاتې شو هغه ملګري په خاصه توګه وکیلان چې دوی وایي میګا اپریشن شروع کیږي. نو انشاءالله د دې وخت به نه راځي، ځکه چې کډوال دا نه وایي چې موږ نه ځو هیواد ته. موږ کیمپونه ولیدل، داسې کیمپونو کې داسې پخې مینې وې چې کولنګانې ورته نیولې، ورانولې. دا د دې شاهدي ورکوي چې دا خلک خپل هیواد ته ستنېږي بیرته، بس صرف دا لاره خدای پاک په خیر سره خلاصه کړي. نو انشاءالله تشویش مه کوئ، الله مهربانه دی، او حکومتي مشران په دې پوه دي چې یاره لاره بنده ده، او دا کډوال چې دا نن هم ورته اعلان وشي دوی بیرته خپل هیواد ته ستنېدو ته آماده دي. مننه.